بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د قرآن کریم د فهم او د زده کړې لپاره بعضې اصول او قواعد موږ شروع کړي وو. په هغې کې فضایل د قرآن، اسما د قرآن کریم او دریم عنوان شروع چې هغې ته آداب د قرآن کریم ویلې کېږي. نو د قرآن کریم دوه قسمه آداب موږ ذکر کول. یو هغه آداب چې هغه د طالب او د عالم د قرآن د پاره وو. د هغې تذکره پرونی درس کې شوې وه. دویم آداب دي چې هغه د قرآن کریم آداب دي، آداب القرآن. دا به انشاءالله موږ او تاسې نن درس کې د دې بیان کوو. قرآن کریم د دې دوه قسمه آداب دي. یو ته آداب ظاهره وایي او دویم ته آداب باطنه وایي. آداب ظاهره او آداب باطنه. ظاهري آداب د قرآن کریم دا خو ډېر زیات دي، خو زه یو څو د هغې نه د نمونې په طریقه باندې بیانوم. اول ادب دا دی چې قرآن ته کښېنې نو ستا به اودسي طهارت به دي. ان یجلس للقرآن بوضوء. دا ادب سوره واقعه 9 کې ذکر دی. لا یمسه الا المطهرون. ظاهری معنی ده چې قرآن له به پاک خلق لاس وروړي. سوره حج 32 کې به راشي ذالک ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذالک ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. د زړه تقوا دا ده چې د شاعر الله به ته عزت کې. او قرآن کریم دا خو د شاعر الله نه دی. جمعات شاعر الله دی، قرآن شاعر الله دی، کعبه شاعر الله ده. نو دا یو ادب دی چې د کتاب د الله او د نورو کتابونو تمیز بدای چې دا به
د طهارت د حالت نه ما سوا په نور حالاتو کې نه راخلي. دویمه ادب دا دی چې ايكون نظيف الثياب، ايكون نظيف الثياب، قرآن چې راخلي باید چې ستا پاکي کپړي د سینه چې بستانه مولین ساسي او بل څه غندونه د پسی او هم نشه په قرآن ورشي. او نظیف الثياب کې دا معنی ده نفس دا بدیم پاکه ثوب کلب نفس تم وی معلقه کې ویلي دي فصلی ثيابي من ثيابك تنسلی التصوف په معنی د نفس سده پاک نفس وی پاکي جامې وی. درېمه د بداده ايجلس بخشوعنا، قرآن ته ډیر په عاجزۍ کې نه. د نبی سلام مرګري بد سناسو اسماء رضی الله عنها وی چې مرغۍ ته به پته نه لګیدا چې دا ګټه باندې سناستې مو که په انسان باندې ناستې مو. او دا تجربه نه ویم کم طالب چې په توجه قرآن ته ناستي الله دې قرآن علم نصیب کړي. دا د الله نظام دی. څلورم ادب دا دی الله يتکلم اثناء القراءه، الله يتکلم اثناء القراءه، د قرآن د تلاوت مینس کې به خبرې نه کې سینه تلاوت دې شروع کړي او موبایل دې لاس کې دی او یو څه خبر او بل څه او بل څه او بل څه. دا ادب د قرآن دی چې ته به ته چپ کېږي. پنځم دا دی چې قرآن شروع کې اعوذ بالله بوي فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله، سورہ نحل اتنوي کې دي. دا قرآن خاصه ده، دا بل کتاب خاصه نه ده. بعض خلک قرآن ته نه وي به چې بل کتاب شروع کوي هغه ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه قرآن ته به تعوذ وي او احکام د تعوذ ان شاء الله ابتدا د فاتحه کې وېما. شپږم یاخذه بیمینه، قرآن به خلاص کې اخلي او که خلاص دی نه وي په چپ شي غسته. د شپږم دی ومدا دی الله يتخطى عليه، د قرآن په ټکو به کرخ نه راکاږي لاندې معنی لیکي بل څه شی لیکي خود څه باندې کې چې تر قرآن ټکی وسوران کې. اتم داده الله يتوسد عند تلاوته، قرآن تناستی او د تلاوت وخت کې تکې بنوي. دې ټکی ته لږ سوچ وکړئ. الله يتوسد عند تلاوته. امام بیهقی شعب الایمان کې حدیث راوړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم وی یا اهل القرآن، اے د قرآن والاو، لا تتوسد القرآن، چې قرآن وی نو تکې مو وی. استاد بیات کوي نو زما به د اخر پوری دا وینا نه چې پلانې تکې مو وو او که چاته د ملا تکلیفي مشکلی وته اخو به معذور خو مرفوع القلمي. سعید ابن المسیب نا دا سید التابعین دی. یو چاته دی یو حدیث باره کې تاسو وکړه، چانه تاسو وکړه سعید ابن المسیب نا سید التابعین. نو سعید تکي والی و او د سپک را پاتې ده. شاګرد وته وی شیخ ولې د تکي پرې خدا؟ نو سعید وی انی اکره ان احدث عن رسول الله وانا متکئون. زدا بد غنما چې د رسول الله حدیث ویم او ما د تکي والی حدیث بدون احترام کوم. دا روایت امام زرکشی البرهان کې راوړی دی. بل یو حدیث دی رسول الله علیه السلام ته یو ورځ تورات راوړی شو. د یو يهودي لاس کې وو، نو يهودي په ځمکه کې خدا محمد رسول الله بالغ ته تکي والی و دا غین را پاتې ده او د تورات په دې بالغ باندې کې خدا.
او نبی علیہ السلام ویلي آمنت بک وبما انزل فیک پتامی ایمان دی او تاګ باندې څه نازل شوی دی پاغي ایمان دی د ابو داود کې روایت دی دی حدیث نه وردا پیدا معلومیږي تورات منسوخ دی بیم نبی علیہ السلام دونه قدر کړی دی چې بالا خپتلان دی خې دی نحمد بيداد ان يقرأه ندرة قرآن تلاوت چکه نو دا په کتلو باندې کې د سی به تا ګوره وې به حدیث عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ده من سره ايحب الله ورسوله چاله چې دا خوشاله ای چې د الله او رسول سره مینه پیدا شي او د الله او رسول د سمینه وکي نو فل يقرأ في المصحف دا قرآن کی تلاوت کوي دا روایت سیوطی صحیح الجامع کې راوړی دی 6209 نمبر باندې شیخ البانی صاحب هم سلسله صحیحه کې راوړی دی او سند حسن دی بدل تدایوي اختلافي خبره ده یو سړی د قرآن حافظ دی د قرآن قاری دی آیا دل قرآن کی تلاوت غوړه دی او کدل په یاد غوړه دی از قاری نه وای کنه دا مسله ضروری ده الله چې قرآن کې به تلاوت کوي او که په یاد به کوي اکثر صحابه وای قرآن کې دی کوي ځکه دی له اجر ډیر دی یو اجر د قتلو دی او بل اجر د لستلو دی دا قتلم عبادت دی او لستلم عبادت دی د امام احمد سیب زوی دی عبد الله ابن احمد د کتاب السنه والا د دو جزء کې کتاب السنه چې لیکل دا هغه وای کان ابي وز ما پلار سوک دی امام احمد یقرأ فی کل یوم هر ورځ به لستو سبعا من القرآن وميسد قرآن لا يتركه نظرا فیاد به نه وو دغه سی به تکتل او د دینه به نظر ناړو یو روایت ابو عبید په فضائل القرآن کې مراوړی دی چې رسول الله علیه السلام وی فضل القرآن نظرا على من قرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة فضل القرآن نظرا على من قرأه ظاهرا وی قرآن ته کتلو کی فضیلت دومره ده دا غچانه چې په یاد وي لکه فضل د فرض من په نفل باندې د روایت کې لکه سندن کلام هم ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده وی عمر رضی الله عنه چې بکور تراغه نو نشر المصحف ويقرأ فيه قرآن به کلاو کو او پاغي کې به تلاوت کوو یو روایت ابو داود راوړی دی چې النظر الى الكعبه عباده خانه کعبه ته قتل دم عبادت دی والنظر لوجه الوالدين عباده د پلار امور مخته چې ګوره دم عبادت دی والنظر الى المصحف عباده چې قرآن ته ګوره نو دم عبادت دی خدا روایت شیخ البانی صاحب وی او د ضعیف الجامع د سیوطی کې په 15990 کې دا روایت ضعیف کړی دی چا دا خبره کړې ده چې را قرآن کې لولې نو دا غوړه ده ابو محمد بن عبد السلام هغه وی چې قاری تلاوت په یادو کوي وای ته لړې راجر دی خدای د دې خبرې څه دلیل نشته دی د کې امام نووي ډیره خسته محاکمه کړې ده نووي ډیر لوی عالم وو علماء وی ارمان د نووي ژوندې پاتې شوی وي
دا مسکین د سه ځواني کې شپږ د کلنۍ کې د وفات شوی دی او په دې لږ وخت کې د چې څونه کار کړی دی اتلس جزء شرح په مسلم لیکلی ده مجموعي لیکلی دی د محذب شرحه چې اوس محققه تقریبا 53 جزء کې چاپ شوی ده دا خسته کتابونه لیکلي دي یو داده یو عالم دی ابن عبد الهادي په نوم باندې د صارم المنفي والا چې تاریخ علماء الحديث 15 جزء کې غلي کړي دي مسکینم شپږ کلنۍ کې وفات شوی او دا غبره کې دی وای کدل الله جون ور کړی وي شیخ الاسلام ابن تیمیه نو چته ده زکدل سنا آشنا قلم او ناشنا ذهن وو هغه یو نووي او د غلي کړي دي الاذکار کې د نووي کتاب دی الاذکار هغه وی غوړه دادا چې مونږ کې سړی په یاد وای او بهر د مون که په قران کې خشوع ډیره برابرې دل توجه نو د قران نه دی وای که په یاد ډیره برابرې ده نو په یاد دی وای بل ادب د قران کریم دا دی چې السواکو عند تلاوته کله چې قران لولي نو مسواک به چې خله دی پاکي د دې نه یو بل خبر الله مونږ ته ذهن ترا چلی دا هغه دا دی طالب سره باید چې نسوار او سرګټونه کی ولی ونه کی رسول الله علیه السلام وی رسته وېما قاری چې مونږ کې یو قرات کوي د شپې نو رسته پرښتہ ولاړی دا پرښتہ دې تر نږدې کیږي تر دې چې د خپل خله داغه په خلی کې دي نو فیقرا من جوف الملک دغه د आवाज به د پرښتې د ګېړې نه راوځي رسول الله ویل استاسه خلی دا د ملائکو لاري دي نو دا پاکي کوي شخله کې د نسوار پراته نو ملک ستا خو له راځي سیرګټي پنجاب او د علاقې کې کراچۍ کې سبله مردار پیدا کړي پان وته وي کس شی وته وي خشي خل حدیث په په وخو به زړی وبرواني خلبه پاکه تلاوت د فجنا مسواک بوي امام زرکشی لیکلی دی البرهان کې ومن آدابه وبل آداب داده تفخیم التلاوه خلق تلاوت بکه الله يقرأه بصوت كصوت النساء د خزو د आवाज په شان سره ترنم به نه جوړه باندې خلک د قران نه سلو به جوړه کړي بل ادب وحداده چې الاجتماع لتلاوته خو دې کې دا معنی ده چې ختمین دا وای چې مونږ ته ګوره مخه جوړه شو جمعات کې ګڼ مرګري دي او تلاوت به کوي خدا څه باندې کوي چې په یو आवाज ټول لولي فقها هغه ته مکروه ویل دي او بل ادب د قران دا دی چې الله يقرأه في اقل من 3 د درې ورځې نه کم به قران نه وي چې راځه مشوي رجی شبینه مې وکړه شبینه سمانه یو شپه کې مې وکړه نور بناستی چینه بس کی او بس قاری سے بلګینو کله چې رکعات ته نږدې کیږي نو به یو आवाज وکي حق आवाज به وکي نو دوی به چاله خله کنګال کوي ورسې پی نه ادب داده چې درې ورځې نه کم تب قران نه ختمه دا یو څو آداب دي ته آداب ظاهریه ویلې بعضی باطینی آداب دي آداب باطینیه یو په آداب باطینیو کې التدبر فی القرآن قرآن کریم کې با سوچ د تدبر معنی دی وخت کې دا ده
د قران په معنی به ځان پوي کې د قران معنی به ځان پوي کې به چې د قران وې کنه یو آیات کې به تدبر کې سوچ وکې تدبر دا نه معنی چې شاور واړې وتا نه ته به ګوره دې آیات کې الله دا خبره ذکر کړي ګوره دا آیات د الله په دینم ختم کا ګوره دا آیات د څه دی او دا د څه دی یره دا د قران ډېر خوان دی او چې د څه وتا کېنی زما د ذهن مناسب کته شل غنټه قران تلاوت کې ته بنستو معنی کېږي سوا هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة ټول کتاب چلولي یا به ستړی کی یا به استومانه کی واحد الله کتاب دی چې دې کې دا سناشنا عجایب دي چې لا تمل إلى القيامة دا په تدبر معلومیږي قرآن سورہ محمد کی وئی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ایا دا خلق قرآن کې سوچ نه کوي کزړونو ته تاله او جرندې لګېدلې دي اشاره ده تر چې د قرآن په تدبر باندې د زړه لارې کولاویږي بل ځکه الله وی فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سورہ النساء ده کنه منافقانو ولی قرآن کې سوچ نه کوي چې الله رب العالمین دا مشکل منافقت دل ختم کی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله ډیر کلونه وشو تقریبا یولس کاله یا دولس کاله مخکې ما د شیخ الاسلام دا فتاوا کتلې و وسیر دی چې درې دیرشتم جز دی او که څلور دیرشتم دی هغه کې شیخ الاسلام وایي فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وای قرآن کې سوچ وکا که هدایت د مقصدی علم د تدبر د قرآن نه لاندې دی سفیان بویلی انزل القرآن للتدبر قرآن الله را لګلې سوچ او فکر لا فتخذ الناس تلاوة عملا به خلق صرف تلاوت له زور ورکا هغه وخت کې ویلیو انا لله وانا الیه راجعون دا یو ادب دی د قرآن چې هغه تسنوم وایي تدبر په قرآن کې مرګرو دا یاد کړئ دا ډېر ناشنا صفت ده کم سړی چې الله تدبر په قرآن کې ولور کا بیا به دته مشکل نه او تاسو سبزه تدبر ان شاء الله ټیم په ټیم باندې نمونه خېما چې دې آیات کې څنګه تدبر ده تاسو قرآن یو آیات وایما تدبران ویو صحیح ده سورہ بقره وګورئ 50 آیات ته وګورئ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار اول تدبر پکې وکړئ مبشر څوک دی الله نبی ته وي ته مبشر شه مبشر لهم چاله زیره ده امنو وعملوا الصالحات مبشر به زیره پڅ ده ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار جنتونه به جنتونه د جنت ګوره څو صفاتونه ذکر کړی دي یو وببای کله سړی کور جوړ کی وبب کې نه دا کور د کمال نه دی او چته بنگله د وبب کې نشته کې ریډیب کې رتن دی نمړ کیږي از کمالی کور خو نه دی الله و جنت کې به د وبمی کله وب خړډيري
د سند جزیره په غاړه د کور جوړ کړی دی خوراک نه وي کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا اګوره کورم شو د یو کمال وبدیب کې خوراکم دیب کې کله خوراکي خو سړی په چل نه پیږي سړی چیرته امرو ته غستی به له ټماټر او پیاز غسل چې دې ته تړکا کوما نا ووتو به متشابها د خوراک په چل به هم پويږي کله دا شی مرګرو کورمی وبم پکې خوراکم پکې خو غوړ مزیداری خود جون مرګره نه هوټل کې شپه ده بس د جون مرګره دي نشته ده بهم سړی خپي ادم علیہ السلام چې وای پیدا شه حدیث کې دي ډېر د زړه تانګو وای الله ولدي چپی پختینا هوا پیدا کړ چې وی کتل استو ته وخاندلې فاحوا الی حدث او تورمایل شو تاسو سید خپل نکن وسی وای کوری خوراک شتا او بشته ده رزقونه شته ده مرګري نشته ده کله ټول د طالبانو مد نظر یا زوجه و ما دراک ما زوجه دا به څنګه کیږي نه دا خبرو دا وړي خبرې دي الله وی ولهم فیها ازواجنا مرګري بمی کله مرګري ماشاءالله ټول د خزانه د دنیا خیره نه وي نو مطهره مبالغه راوړو پاکي کړي شوی به الله به پاکي کړي ښا حیز به نه نپاس به نه خيري به نه باندې خلکو د زکام دفتري سم کالو سر د زکامي ښا نه مطهره مفسرین وای زکام به نه اکل خزي خپاکي جامعیم پاکي شکلم پاکي خو اخلاق د سي چې د کلی سپي شرمولي نو مطهره من الاخلاق الخبيثه کله کله د سي کورمي خوراکمي وبمي خزمي میويمي په کرے کوري وشپي پکې سار بته سي دا د کمال کور دی وټل کې شپه و دې کړ نو هم بیا خالدون جنت کې بچي خلود وي ګور دې آیات کې د جنت کمالی صفات ذکر کړو او دای موقوف ک په څو شینو باندې په دوو یو عقیده د امنو دویم اعمال دی وعملوا الصالحات نو بزیره په ورکه وبشر الذين امنوا نو غرض پکې څه شو ترغیب ایمان او عقیده ته په ورکولو د یو کور چې هغه خاوند د صفات حسنه وو د تدبر د قران وای د قران وای تلاوت کوي تاسو که په ګنټه کې نیمه صفحه تلاوت لمبه به وی نه دویم ادب د قران دا دی چې عظمت القرآن فی القلب عظمت القرآن فی القلب زړه کې به د قران عزت پروتي عکرمه ده رضی الله تعالی عنہ وای د بکله یو آیات ولستا د قران دی سینې پورې را جوخ کده شي او ویل هاذا کلام ربي ومنشور ربي اسما د الله کلام ده او زما د رب خبرې دي دریم الدعاء عند الايه تلاوت کې مناسب لفظ راغې بس چلو کې دعا به وکې لکه دا آیات راغې ان رحمت الله قریب من المحسنین الله رحمت محسنات ته نږدې ده نو تبه اللهم انی اسالک رحمتن اللهم انی اسالک الجنه آیات راغې چې جهنم دی او تیار دی نو تبه اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم دا بزان سوي دعا عند الايه سلورم العمل بالقران قران باندې عمل کول
دې ته تعلقات خمسه وایي. څه شی ورته ویل کېږي؟ قرآن سره پنځه تعلق ساتي. یو تصحیح الفاظه، قرآن الفاظ به صحیح وي، غلط به نه وي. بعض خلک وایي الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان، قلب نه قلب جوړ کی سمانه سپیخ مومن دی وقلبه مطمئن بالایمان، نه سپی ایمان پرې د خپل زړه را یاد کا. قرآن کې آیات دی ومن اضل ممن يدعو من دون الله. از خلک دا فرق نه ومن اضل معنی چاته ډیر خسوره شوی دی. تبع الفاظ صحیح کې لفظ چې صحیح نه کې معنی به خرابي. قد قامت الصلاه و قد قامت الصلاه، اوس قد قامت الصلاه څه معنی؟ قامت الصلاه معنی ډیرې ته مونږ خطلې دي اکمه نه جشي. دا ول تعلق دی د قران سره ته بس کې تصحیح د الفاظو. دویم معرفت د لفظي معنی. لفظي معنی به وګوره صحیح یاد دی، اسنه چې نور شړی وي. مولوی سے معنی کولا وآمنهم من خوف، سورہ قریش کې زما استاد وسم ژوند دی هغه ول مخفل واورید ختم له مولوی سے راوستیو چې ایمان راوړیو قریش من خوف د یری د نبی سلام نه چې مړم نه کی. دا معنی د وآمنهم من خوف نه دا معنی به صحیح کې من ټول معنی کو کنه فی الحیات الدنیا من معنی کو په ژوند د دنیا کې. دا غلطه ده دا معنی. دا خو ترکیب اضافي خو نه دی، دا ترکیبی توصیفی دی. موصوف صفت معنی بکې پاغه ژوند حس ژوند چې دنیوي دی یا نږدې ژوند. مولانا چاته پوس کړو مولوی صاحب دا پښو دی نو بس کله یو چیز کې باول کړي نو دې به څه حکمي هغه معنا نه پوي نو وای الله سوره یاسین کې وای چې په شغلن پاکيون د پښو ګندګي پاکنن. دا معنا ده. اوس بل یو مولانا هغه د اسم خو زمانہ کې چاته پوس کړو چې دا بنین د کمیس نه لاندې خره او ک باندې خره. هغه ول قران کې دي چې وبنینا فوقکم بنینونه به پاسا چې په لاندې وینا چې معنا به صحیح کې د قران شړې بنوي. یو تنوي راغلو ویلې چې قران کې مې څو غټه غلطۍ نه صحیح کړې دي او ایستل غواړي دي. چاو ته ویل کومه غلطۍ نه دي؟ وای قران کې دي چې د موسی علی السلام خر، دا خو د عزیر خر دی. قران کې دي وخر موسی، د موسی خر خو د عزیر السلام چې غمړو. خر خو معنا خر نه دی الله بنده، تاسو نه خر وته جوړ کړي د خرمانه کې. التخر موسی سایقا را وغورځیدو معنا به صحیح کې نو معنا چې صحیح ونه کې به مشکل جوړیږي. دریم تعلق د قران سره د تدبر او تفکر. قران کې به سوچ کې. سلورم داده التأثر بالقرآن، ځان به د قران سره برابرې. الله وای دا کار وکا دا مکوا ته به سينوي چې دا پلاني ته وای او پلاني وای به دا ماته وای بس چې وکا مو چې مکوا نه کوم. پنځم تعلق اسرار القرآن، د قران په اسرار او رازونو بزان پوهه کې. کله چې دا رعایت وکړې شي نو تبه انتفاع بالقران والے، قران نه به فائدہ والے. دا تعلقات خمسه دا یو د اسباب د انتفاع بالقران نه. احد اسباب الانتفاع بالقران هغه څه ده؟ تعلقات خمسه د قران سره. وای کم دي؟ الفاظ صحیح کول، معنی صحیح کول، تدبر کول، تاثر په قران،
او د اسرارو د قران نه ځان تویخ کول. دلته یو دوه مهمه خبرې نورې چې دا هم ډېرې قیمتي دي. یو د اسباب انتفاع القرآن او دویم د اسباب المنع عن فهم القرآن. بعضی سببونه داسې دي چې د هغې په وجه ته به د قرآن نه فایده اخلي او بعضی داسې دي چې د هغې په وجه ته د قرآن نه فایده نشي اخیستی. انشاءالله دا دواړه موږ ویو. امام ابن قیم وی وس اسباب د انتفاع څه دي؟ یو خو دغه تعلقات خمسه دي. څه دي؟ تعلقات خمسه چې د مخکې مې ویلې. دویم امام ابن قیم وی حضور القلب عند سماعة القرآن احد اسباب انتفاع القرآن. هغه وی امام ابن قیم اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند سماع القرآن وتلاوته. کته دا غواړي چې قرآن نه فائدہ والم نو چې قرآن اورې نو د زړه توجه ته ټوله برابر کا. دریم سبب امام نووي وی ايجتهد ما استطاع في الخشوع والخضوع لله. ايجتهد چې کوشش وکړي مستطاع چې څونه وسی په خشوع او خضوع کې الله تعالی قرآن ته بناسته نو ډېر په عجز بناسته. د یو ملنګ په شان به قرآن ته ناسته او قرآن به وي او سوچ به کې به د قرآن نه فائدہ علي. سیدنا ابو بکر دے قرآن لولی وکانا رجلا بکاء قرآن سبے جڑل تتقصف علیہ نساء العرب وصبیانہم. بخاری کی روایت دے. کله چې بد قرآن لسته نو د عربو زنانه به په دې باندې را پړنوي او جړل به. مشرکین رال ابن الدغنه ته وی چې یار دې سړی لزمن امن ختم شو. دا څو اسباب د انتفاع شو. سلورم طلب مرضات الله، الله رضا طلب کول. قرآن بدل نه وی چې امام شمو خلک راته غټ مولوی سی بووي خطیب سی براته وایو. سورة المائدہ 14 کې وی یهدی به الله من اتبع رضوانه. یهدی به الله، الله په قرآن هدایت کې یاغه څوک چې هغه د الله رضای مقصدی. یهدی به الله من اتبع رضوانه. ورته آیات کې دا ظاهری دلیل دی چې د قرآن ته هدایت به هغه څوک ته اخلي چې دا هغه د الله رضا مقصدی. څلورم سبب تقوا ده. پنځم ځان متقی کا. تقوا د جامو شی نه ده او نه تقوا د پڼو شی ده او نه دوګ واس کټونو شه ده. الا ان تقاها هنا تقوا د زړه شه ده رسول الله ویلو. سوره بقره کې وایي هدن للمتقین. قران نه به پیدا لیاغه څوک چې هغه کې سي تقوا کی. شپږم سبب خشیت الله والاشفاق من الساعه. خشیت الله د الله نه یرا والاشفاق من الساعه د قیامت نه یرا. څوک چې د الله نه یریږي د قیامت نه یریږي نو دې به د قرآن نه فائدہ لري.
سورة الانبیاء 49 کی اللہ وی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ موسیٰ علیہ السلام ہارون تمے فرقان رڼا ورکړې او پن ود متقینو فائدہ به څوکلی الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون یو خشیت الہی دی او دویم د قیامت نه یې را ده د سوش وم الاستماع قران ته غوږ کې خودل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورہ اعراف 204 کی وی لیث ابن سعد بویلے لیس شیء اسرع الیہ الرحمہ من مستمع القرآن لیس شیء اسرع الیہ الرحمہ دنیا کې بل داسې چیز نشتا چې ضرورت رحمت راځي من مستمع القرآن دا غچانه چې قرآن ته غوږی خي قرآن ته غوږ کېدا چې الله د باندې رحمت راولېږي سورہ قاف ودرش کې وایي ان فی ذلک لذکرا قرآن کې فن دی لمن کان له قلب غچاله چې د زړه توجهي او القى السمع وهو شهید بس دا بل ادب شو کله قرآن نه پیدا لینو قرآن ته بسکه وګ وګ دی بل سبب الخوف من وعید الله دا الله د عذاب نه به یریږي نو به د قرآن نه فائدہ لې سورہ قاف 45 کې الله وی فذکر بالقرآن من يخاف وعید قرآن باندې فائدہ ورکاغه چاله چې زما د عذاب نه یریږي سورہ اعلی لسم کې براشي سيذكر من يخشى هغه خلک چې د الله نه یریږي نو د قرآن نه به فائدہ وادي اسومي ویلي نهم عدم الركون الى الدنيا واتباع الهوى دنیا ته به اعلان نه کې خواهش پسې بنځي مليان دنیا کې دوه قسم دي یو تویل کېږي علماء دنیا د دنیا مليان او دویم تویل کېږي علماء الاخره هغه علماء چې دا غي مد نظر څه دي اخرت دي الله دې منګو تاسو ټول من علماء الاخره وګرځي بلعام غټ مولوی سیبو تورات میادو 12,000 طالبان به درس کیوخه دعای وکړه چې الله تعالی موسی علیہ السلام نه سپه جوړ کړي قارون روپۍ ورکړولا الظالم قنوت شروع کو په موسی سے شروع کو بعضی د مشرکانی ته به خبره وکي دوی ګره ازار د تکوم نو کنه الله ته معشوم خو نه دی چې هغه مشرک او د غیر مشرک ازار د نه پیژني بلعام مولوی سے خیره شروع کړي الله وی ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه سورہ اعراف 114 کې دنیا ته اعلان وکاو خواهش پرست شو نو مثال یې د سپی دی بس اوس په څلوري زیو دی په دوزي سپی څلور خپې سپی او د دوه خپې سپی فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحس او تتركه يلحس عمر سے ویلیو الذباب على العذراء اغه مچ په ګندګۍ ناشتي خیر من قارین علی باب هؤلاء دا د دلباری مولانا الله ته ډیر غوړه دی سفیان ثوری لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بمتاع الدنيا في قلب مؤمن ابدا لا يجتمع فهم القرآن چرې نه جمع کیږي پوهه د قرآن او ځان مشغولول د دنیا په سامانونو باندې پسړه د مؤمن کې همیشه تاسو نه کیږي چې تر قرآن سم مینه ساتي او د دنیا سم ساتي دنیا ته اعلان مکوا خواهش پرسکېګه مو چې الله د قرآن نه فائدہ لدر کی
بل سبب دا دی الایمان الکامل بالله وبوعده ووعیده. الایمان الکامل پورا ایمان په الله باندې، د الله په وعدو او د الله په وعیدونو باندې. سوره حامیم سجده 4 کې براشي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. قل اے نبی دی خلق ته وایا هو دا قران للذین آمنوا ایماندارو د فارا هدى وشفاء، هدایت هم دی او شفا هم ده. سورۃ العنکبوت 50 کې براشي ان فی ذلک لرحمتا وذکرى لقوم یؤمنون. قران کې پناه او رحمت ده هغه قوم لا چې هغه د ایمان والي. یونس 50 کې دی وهدى ورحمت للمؤمنین. دا څو اسباب شو. یو لسم سبب دا ډیر مهم دی ښا منګو تاسو لري ضروری دی طهارت القلب من الحسد. د زړه نه بغض او کینې استل والبغض والعداوه وسوء الخلق. قران نه فائدہ لې زړه صفاکه کینه لری کا، بغض لری کا، دشمنی لری کا، بد اخلاقی لری کا چې الله دې په قران پوي کی. یو معنا د آیات د سوره واقعه کې چې لا یمسو الا المطهرون، دا معنا ده چې قران نه پیدا غڅو کلی چې د پاک زړه والي، د پاک اخلاق والي. دولسم سبب یکون ذا عزم جازم بأني انتفع منه. ای یکون ذا عزم جازم، مضبوط قصبی چې زه د قران نه فائدہ علم. داسې بنوي چې سکه لباسي کې نه مولوی صاحب سبا خبره واورم کال لبه ان شاء الله ویم بل کال لبه ویم. نه پورا عزم بدی او پورا جزم بدی چې زه سکه لې یادوم. داسې به کنه ان شاء الله. قران کې سوره تکویر اتم آیات کې دې ته اشاره شوې ده لمن شاء منکم یستقیم. دا آیات کې دا نقطه ده استقامت او ځان به مضبوطه ځان بکلکه چې قران نه فائدہ علم. دیار لسم سبب د انتفاع بالقران نه الیقین علی دین الله. دا الله په دین باندې یقیني. بس کله چې بندا د الله په ذات او په دین یقین راشي الله ته فهم د قران نصیب کړي. څوارلسم سبب صبر دی. د صبر به درې کړی دی ښا. صبر په طاعات باندې، صبر د ګناهونو نه، او صبر په مصائب باندې. الصبر على طاعات الله والصبر عن المعاصي والصبر على المصائب. دا دو سببونه چې یقین او صبر دی. قران سوره الف لام میم سجده څلور رښتې ویلې دي. نن سار مونږ کې قاری صاحب د آیات یو وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بنی اسرائیل الله امامان وګرځول. کله چې بنی اسرائیلو کې صبر او یقین راغی. حافظ عماد ابن کثیر وی بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. کله چې انسان کې صبر او یقین راشي بیا ول الله رب العالمین دین کې مشری ور کوي ښا. دا څو اسباب شو. پنځلسم سبب ادا ده اصلاح النیه. نیت بس صحیح کې د قران د پاره د سینه چې قران وې چې نورې پیدې مې کې نشتا. تعویذونه به یاد کم، دمونه به یاد کم، امامتی بکوم او یو څه به یو بل څه به
او بس کلم رین یجالو حانوتا لمتجری، هر سړی دکان جوړیو وقت سیرت حانوتا کبین لساتینی، تا د جمعات ستنو مینز کې بڑستان خوره کړی دو پینازته او راځي فقيه الامه ناسته چې تعویذون الله کوي. یا جاعل العلم له بازيا تصطاد به اموال المساکین، علم نه به باز نه جوړه چې د خلکو مالونه او کوترې په ښکار کې. صحیح نیت بدی دته اسباب ویل کېږي د څه شي، د انتفاع بالقران. یو نه لس دا نور اسباب مشتا چې کله انسان کې غراشي نو هغه مانع ګرځي د فهم د قران نه. یو څو اسباب دي کله چې انسان کې دارال نو هغه به مانع ګرځي د فهم د څه شي نه، قران کریم نه. نو د دې خبرې څه مقصد دی زی ویم تاسو وایي د څه مقصد دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو به دا مرزونه ځان نه لري کوي کې چا کی. امام زرکشی ما مخکې ویلو مشهور عالم دی، البرهان کې لیکي چې بعضی صفات داسې دي کچا کی نو هغه په قران نه پويږي او نه یادول شي. الله دې ته موږ وساتي، موږ څه چې موږ گاونډین دې ته وساتي. یو هغه کې بدعت دی، بدعتي انسان د قران نه فائدہ نشي غسته، اسی به وای کپرو به کوي په فائدہ باندې به نه پويږي. تبا قران شروع کې درس به شروع کې دی برا پاسيږي وای برازه الک زم ترجمه کوما. ترجمه څه معنا د دې جمعې نه بلې جمعې پورې کوم به بنئ او ترجمان کمانه شي یو څو غټي به زم ورغړو ما. ترجمه خو غټي غړول ته وي، ترجمه کوم وای بالکل ترجمه پورې مکه خیر ده تر میش پورې وکا. دویم الاصرار علی الذنوب، انسان چې کله ګناهونو کې همیشواله کوي الله یې په قران نه پوي کوي، بس ګناه دې وکړه توبه دې وستا الله به معاف کړي. خو چې ته ګناهونو په شوي یو شوي ونور الله لا يعطى لعاص، دا الله رڼا قران الله ګناګار له نور کوي. ګناهونو په وجه الله د قومونو شکلونه خراب کړی دي، چانه شادوګي جوړ کړی دي او چانه خنزیران جوړ کړی دي. قران کې ویلیو عقبه داوود واقعیا کې د ګناه په وجه حدیث کې راځي انسان د رزق نه محروميږي. د ګناه په وجه باندې الله اسمانونه راغورځي زمکه شلي. بخاری کې حدیث ده بنی اسرائیل کې یو قوم ډیر ګناګارانو، الله تبا کړو. رسول الله علیه السلام یې زما ګمان دی چې الله ته منګه کوري منګه کان جوړ کو. وای بنی اسرائیل به د وخی پینس کل منګک ته د وخی پې کې د نیچ کی غړي بيزيز کی ما اوراه الا الفاره، الله ته منګه کان جوړ کو. د ګناه په وجه الله زلزلې راولي، د ګناه په وجه باندې الله رب العالمین زمکه کې خلق راکاږي، قارون راخ کو. د ګناه په وجه الله سیلابونه راولي، د ګناه په وجه باندې الله خلق د قران د علم نه محروم کوي. دریم هغه سبب چې سړی د قران نه منی کوي هغه الکبر تکبر دی. سلورم اتباع الهوا خواهش پرستی ده. پنځم حب الدنیا دنیا پرستی ده. شپږم یکون غیر متحقق الایمان، هغه کس چې مضبوط ایمان نه نو په قران په دغه نشي غسته فائدہ د قران نه نشي غسته. وم ايكون معتمدا على قول مفسر واحد فقط، د یو مفسر په خبره باندې ورپسې ما کده خو یو کده بد وي، بس زما دا یو تفسیر خوښ دی بل پسې نه زما، صرف زما د شیخ خبره دا او د استاد خبره دا او د بل دا او د بل دا او د بل دا.
أن يكون معتمدا على قول مفسر واحد فقط. ان شاء الله زه ترستویم تفسیرونه دي سلوغاتو کې دي نو څه احکامو کې دي نو څه بل کې دي او څه بل کې دي دا باری یو اخلي یو مفسر په سلاړي کې دې شي په قران پوهه نشي دا څه اسباب شو اتم سبب دا دی چې الله یکون راجعا الی معقوله خپل عقل به تفسیر د قران نه کوي ښا عقل باندې کله تفسیر د قران شروع شي هغه نه نور شرمونه جوړیږي ځکه زما عقل یو شان دی ستا بل دی او د بل بل دی او د بل بل دی نه هم د قران ناغه سره پیاده نشي اغسته اي يكون ضعيف التحقيق شداغه تحقیق ډیر کمی ښه بچه چا څه لیکلي دی وای لکیر کې فقیر بس دې کوم لیکلي دي کتاب کې لیکلي دي نه ته به خاو د بد د قوی او د کمزوري د دې بچکه وضاحت وکې ضرب دی ویرا تبه ته دا حدیث ضعیف دی دی وای خو زما د دلک ضعیفی کنه پیغمبر ضعیفه خبره مو صحیح ده ورته قمقلی نه پویږي په دې ضعیف دا معنی ده چې دا پیغمبر خبره نه ده یو کال دی بنیر کې موږ درس کوو جنگ دره کې الته یو قاضي سیبو بحث راغې نو ما ته وی حدیث قدسی کی راغلی دي څه شي کی راغلی دي قدسی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم وی لولا کلمہ خلقت الافلاک مال قاضی صاحب دا حدیث قدسی چیرته ده ما ته وی د شمع په دغه لیکلې ده شرح معنی بر لیکلې کنه شمع هم لیدلې ده کنه شمع خو شمع ده بس وره واغسته ولاړه ختم شو نور کې څه دي آلته غلی کلیو وای بعد تحمید خداوند درود مصطفی نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی نو بروي چې د حمد نرستا د درود ولی یو شمکی لیکلی دي ویل ما ورد په حدیث قدسی حدیث کې راغلی دي لولاک لما خلقت الافلاک کته نو زمکه اسمان بنوي ما ویل دا حدیث خو مولا علی قاریم لیکلی دي عجلونیم لیکلی دي چې دا یو موضوع روایت دی هیڅ حقیقت نشته ده ما ته وایي مقصد دی چې ضعیف دی مال ضعیف خو وړه ده خو استاد دی قوي او زمنګ دی کمزوري کړه مال عبد الحی لکنوی لیکلی دي رحمه الله الرفع والتکمیل کې چې ضعیف حدیث د صحیح مقابله کې دا کل عدم دی دا څه دی له کاړو چې نه خلکو نه زه ورکشي نو کله وې د مولوی په حاشیه لیکلی دي حدیث قدسی کې راته به د مولوی او شماو نور لیزا شیخ نور لیزا د زړه کې د درزاده ته کنه روایت دي کې چیرته دی الله بنده پلانی کتاب پان سوره کې لیکلی دي دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم ور درود تاج دی ضعیف التحقیق منه جوړیږي کله به وای یو مولوی سی به وای دا بخاری نه غنیغه کوي اس قمقل خلکو ګوره وای بخاری خو شر القرون کې پیدا ده نو ما ته ولته خیر القرون کې څه شر القرون او خیر القرون سره زمون کار نشتا بیا خو تم د غیدا په شر القرون کې څه خبر لسه اعتماد ده کله چې انسان ضعیف التحقیقی د تحقیق کمزوري په یو مسله کې بچا څه لیکلی یو دی ورپسې دی ښا اخون لري پي کړه خره او کړه سپي هغه شی کړي دی نه تب تحقیق به پوره کې یو مسله به ګوري کله چې پاغه باندې ذهن خلاص شو دلایلو کې درا غونډه کړه بیا به تفاغه تفسیر د قران کې دا څو اسباب شي نه
لسم سبب دا دی کله چې تفسیر د قران د فهم د سلفونو خلافي نو بیا دا انسان د قران په فهم نه پويږي. تفسیر راواز د قران سلفو کې تفسیر نشتا بل نشتا او دې ټکی صحیح کوي او دې نظم کله ثابت شو د دې نه بل ثابت شو د دې نه بل ثابت شو نه دا شی باندې کې قران تفسیر بکې دا به فهم سلفي دا لس اسباب دا غي اسباب نو چې دا غي په وجه انسان مانع ګرځي د دینه چې قران باندې نه پويږي به بدعت ده ګناه ده تکبر ده خواهش پرستی ده محبت د دنیا ده غیر مستقیم الایمان ده اعتماد د یو مفسر په خبره باندې تفسیر په عقل باندې او چې سړی ضعیف التفسیری او تحقیق د سلفو د تفسیر نه ځي خلافی به انسان د قران په فهم باندې نه پويږي. الله دې مرزونو نه منګو تاسو وساتي. دا درېمه موضوع وا چې دې ته ویل کېدل آداب د قران. اوله موضوع کومه وا؟ اسماء القرآن دویما او درېما آداب القرآن.